د افغانستان مخکنی ولسمشر ببرک کارمل درپېژنو. ببرک کارمل د محمد ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د ملي پوځ د یوه پوځي ډګر جنرال محمد حسین هاشم زوی دی او په 1929 کال د فبروري په میاشت کې د کابل په قمریو سیمه کې زیږېدلی و. د نوموړي پلار د وخت په حکومت د پکتیا د والي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړی د یو پوځي جنرال زوی و، نو په کابل کې له یوې شتمنې کورنۍ څخه و او د زده کړو زمینه ورته برابره وه. ویل کېږي چې د کارمل پلار د نوموړي له سیاسي کړنو خوښ نه و او په همدې اساس یې نوموړی له ځانه شړلی و. د کارمل د قوم په اړه ویل کېږي چې په خټه تاجک، خو نوموړي ځان د غزني د پښتنو له ټبر څخه شمیرلو. د کارمل په اړه دا هم ویل شوي دي چې په ډیر پخوا کې یې کورنۍ هندو مذهبه وه او د هندوستان په کشمیر کې میشته و. ببرک کارمل د ښوونځي دورې زده کړې په کابل کې د نجات په عالي ښوونځي کې بشپړې کړې او په 1948 کال کې د ښوونځي له فراغت وروسته د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو په پوهنځي کې شامل شو. هغه وخت چې نوموړی په پوهنتون کې محصل و، نو د کابل پوهنتون د محصلانو یوه ټولنه یې جوړه کړه چې سیاسي هڅې او کړه وړه یې کول. کارمل په 1953 کال کې د وخت د حکومت لخوا د یادې ټولنې د سیاسي فعالیتونو پر اساس ونیول شو او بندي شو. له خوشي کېدو وروسته د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د انګلیسي او جرمني ژبو د ژباړن په توګه کارونه پیل کړل. له یو څه وخت وروسته نوموړی په رسمي ډول د پوهنې وزارت د ژباړو په اداره کې په دنده وګمارل شو. د کارمل د زیږون نوم سلطان حسین و، خو د ببرک کارمل نوم پرې میر اکبر خیبر ایښی دی چې کمونیستي موخه یې پکې نغښتې وه او د کارګر په معنا استعمالیدو. کارمل د میر اکبر خیبر له کمونیستي، مارکسیستي او لیننیستي مفکورې څخه اغېزمن و. کله چې په 1944 کال کې د سردار محمد داود حکومت د سیاسي ګوندونو جوړښت او فعالیت ته اجازه ورکړه، نو د نور محمد ترکی په مشرۍ ببرک کارمل، میر اکبر خیبر، حفیظ الله امین، ډاکټر نجیب الله او یو شمېر نورو د نور محمد ترکی په کور کې د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند په نوم سیاسي ډله جوړه کړه. کمونیستي او مارکسیستي مفکوره باندې روان شول. په 1945 کال کې د خلق ډیموکراتیک ګوند یو شمېر غړي د ولسي جرګې ټاکنو ته نمایندان شول، چې له منځه یې د خلق اړخ کسان چې حفیظ الله امین هم پکې شامل و ناکام شول، او د پرچم اړخ غړي چې ببرک کارمل هم پکې و ولسي جرګې ته بریالي شول. په 1948 کال کې د خلق ډیموکراتیک ګوند په غیر رسمي ډول په دوو اړخونو خلق او پرچم وویشل شو. ترکی د خلق اړخ مشر شو او د پرچم اړخ مشري ببرک کارمل ته پاتې شوه. خلق او پرچم اړخونه دننه ژور مخالفتونه هم سره درلودل. په 1450 لمریز کال د غوایي په 1 نیټه د سردار محمد داود خان پر جمهوریت پوځي پاڅون ترسره شو. سردار محمد داود خان د خپلې کورنۍ او کابینې له یو شمېر غړو سره شهید شو او د نور محمد ترکی په مشرۍ خلق ګوند واک ته ورسید. د خلق په دوره کې نور محمد ترکی د هیواد مشر، حفیظ الله امین د بهرنیو چارو وزیر او ببرک کارمل د مرکزی کمیټې مرستیال وټاکل شو. د غوایي له پاڅون وروسته روسانو هڅه کوله چې په مستقیم ډول افغانستان ته رادننه شي. ترکی او امین که څه هم په سیاسي لیدلوري کې کمونیزم پلوه وو، خو په ورته وخت کې د روسانو له پوځي شتون سره مخالفت درلود. د دننه مخالفتونو پر اساس امین ترکی ووژلو او واک یې ترې واخیست. له یو څو میاشتو ځنډ وروسته ببرک کارمل هم پر حفیظ الله امین کودتا وکړه او نوموړی یې ووژلو. د امین له مرګ وروسته ببرک کارمل واک ته ورسید او له تاشکند څخه د افغانستان راډیو په څپو افغان ولس ته د خپلې مشرۍ او د حکومت د بدلون وویل. وروسته یې په 1468 لمریز کال د مرغومي په 6 روسان افغانستان ته راوستل او نوموړی ولسمشر شو. د روسانو په راتګ سره افغان ولس او نړیوالې ټولنې توند غبرګون وښود. د شوروي یوالي
پوځیانو راتګ یې پر افغان خاوره تیری وباله او پر وسلوالې مبارزې یې لاس پورې کړ. ببرک کارمل د نور محمد ترکی او حافظ الله امین په پرتله نرم چلند غوره کړ. یو شمیر سیاسي بندیان یې آزاد کړل، له خانانو نیول شوې ځمکې یې بیرته ور وسپارلې او یو شمیر نور تغییرات یې رامنځته کړل. ببرک کارمل که هر څومره د سمون چارې کولې، خو افغانانو ته په هیواد کې د روسانو شتون د زغملو نه و. هجرتونه پیل شول او د نوموړي د حکومت پر وړاندې وسلوالې جګړې زور واخیست. ببرک کارمل د روسانو له راوستلو وروسته له سرخوږي او کړکېچن وضعیت سره مخ شو. نوموړي له ولسمشرۍ استعفا ورکړه او ډاکټر نجیب الله یې ځایناستی وټاکل شو. ببرک کارمل په 1996 زېږدیز کال کې د 68 کلونو په عمر د روسیې په پلازمینه مسکو کې مړ شو. د افغانستان په تاریخ کې د ببرک کارمل نوم د کرکې وړ دی او نوموړی په دې ملامت ګڼل کیږي چې هیواد یې د یرغل په غېږ کې ورکړ او د مرغومې میاشتې په 6 نیټه روسان افغان خاورې ته رادننه کړل.